اول ستاسو شکریا ادا کوم چې په دې موقع باندې د خبرو کولو ما موقع راکړله. نن مونږ د چکدرې په دې پل باندې د روډ چیکینګ دپاره ولاړ یو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د کرونا دا دویم لهر چې دی دا ډېر زیات شدید دی، د ډېر زیات خلک د دې نه وفات شو، ډېر خلک وس متاثره کیږي او د دې داسې پراپر علاج نشته دی. دو چې ویکسین تیار شوي دي خو هغه به زموږ د علاقو ته په ډېر وخت کې رارسي، د هغې پته نه لګي، هغه ډېر ایکسپنسیو هم دي. خو د ټول نه ښه خبره دا ده چې موږ احتیاط وکړو، احتیاط ضروري دی. موږ د ماسک استعمال وکړو، موږ سینیټایزر او د لاس د اینځلو اهتمام وکړو او د دې نه علاوه مطلب دی چې د ګڼې ګوڼې د ځای نه موږ ځان وساتو. د صوبایي حکومت چیف سیکرټري صاحب، زموږ سیکرټري ټرانسپورټ ذاکر حسین افریدي صاحب او د آی جي صاحب د ټولو دا وینا ده چې په دې ایس او پیز باندې د بھرپور عمل وکړی شي او موږ د عوامو نه د تعاون دغه کوو، استدعا کوو چې هغوی زموږ سره په دې کې شانه بشانه ودرېږي او چې کم څیزونه حکومت د دې د فایدې دپاره دي، زموږ د فایدې دپاره دي چې یاره مونږ د دې ایس او پیز خیال وساتو چې کم سټینډینګ اپریټینګ پروسیجرز پوري چې یاره 6 فوټه فاصله، ماسک استعمالول، ګڼې ګوڼې له نه ورتلل او په دې باندې هدایاتو باندې عمل کول. د دې په وجه باندې به زموږ په دې ملک کې په اسپتالونو باندې پریشر کم شي، هلته به مطلب دی د صحت په سہولیاتو باندې به پریشر کم شي او زموږ ډېر قیمتي انسانان چې زموږ د غفلت نه د موږ د ایس او پیز د نه فالو کولو د وجې نه هغه متاثره کیږي، هغه وفات کیږي. خاص کر زموږ چې کم عمر رسیده خلک دی، زموږ چې کم داسې خلک دی چې هغه د مخکې نه بیمار دي، هغه ډېر پرون دي ته، هغه ډېر زر متاثره کیږي. نو موږ له پکار دی په دې ایس او پیز باندې موږ په نه صرف په ټرانسپورټ سیکټر کې بلکې په هر سیکټر کې موږ په دې باندې هغه باندې عمل درآمد وکړو، موږ د حکومت سره تعاون وکړو ځکه چې د دې څیز واحد حل چې دی هغه احتیاط دی. د ټي وي چینلز یا چې کم زمونږ د ذرایع ابلاغ کم وروڼه دي دوی په دې باندې خبر دي چې حکومت خیبر پښتونخوا دا هفته چې دا د آګاهۍ دپاره د مانځلو دپاره هغوی یو ټایم ورکړی چې یاره مونږ دا د آګاهۍ په صورت کې دا هفته چې دا ومانځو، مونږ خلک خبر کړو د دې د سیویرټي نه چې یاره دا څومره خطرناک وایرس دی او د دې نه ډېر زیات خلک